اینجا در مسجد جامع پلعلم لوگر ده تن از مردم عوام و مجاهدین به منظور قرعه‌کشی نامهایشان برای ادای فریضه حج بیت الله سال 1404 چشم برا هستند. در همین حال مسئولان ریاست حج اوقاف لوگر میگویند که بیشتر از 1400 تن از باشندگان این ولایت جهت ادای فریضه حج بیت الله شریف در سال جاری ثبت نام نمودند که از میان آنان به تعداد 55 تن از مردم عوام و 75 تن از مجاهدین از سال جاری و 364 تن دیگر از سالهای گذشته باقی ماندند که در سال 1404 از لوگر در مراسم حج شرکت میکنند. سهمیه که د هغه منتظرین حجاجو چې د جمهوریت په وخت کې د مثلا ثبت نام کړی او د سخت کال په لامبر کې د 340 شپته دغه دی او د 450 دپاره عادي ثبت نام شوی ده او 15 مجاهدینو څخه هم ده. از سوی دیگر افرادی که اسمهایشان در لیست حجاج به منظور ادای فریضه حج بیت الله شریف درج گردیده است از شفافیت پروسه خرسند هستند و از مسئولان امارت اسلامی خواهان ازدیاد سهمیه حجاج در لوگر شدند. نو باید د کار لپاره د سهم زیات شي که ساکل کیږي ساکل د شي که ساکل نه کیږي ساکل ته باید چې د لوگر سهم زیات شي ځکه پروسه د سهمیه او کاغذ عوامو په منځ کې او د مجاهدینو په منځ کې ماشاءالله ډیره شفاف و خلکو ته سهمیه زیاته سي نو دا به ډیر خوند کې ځکه چې دا ګوره د بیچارهګان اکثره دغه روان دي خو بدی. قابل ذکر است که در سال 1403 سهمیه باشندگان لوگر به منظور ادای فریضه حج بیت الله شریف از مردم عوام و مجاهدین 129 تن تعیین گردیده است.